امون هنګان کرکټ لوبډلې تېره ورځ د لومړي ځل لپاره د نهم پړاو شپږیزه شلاوریزه کرکټ لیګ پایلوبه وګټل. په دې لوبه کې لومړی بندامیر شمرانو توپوهنه وکړه او په شل اورونو کې امون هنګان لوبډلې ته 109 منډې هدف ورکړ او په مقابل کې امون هنګان کرکټ لوبډلې یاد هدف په 19 اور کې پوره کړ. د کرکټ بورډ ویان نسیم سعادت وایي د دې جام څخه مو هدف ځوانو لوبغاړو ته چانس ورکول دي ترڅو دوی خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. د دې شپږیزې یو بله ځانګړتیا دا وه چې د افغانستان د کرکټ څومره مشهور ستوري چې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې هم شهرت لري، د نړۍ په کرکټ کې هم شهرت لري، هغوی ټول کابل ته راغلي او په دغه شپږیزه کې ګډون درلود. نو په ټوله کې ځوانانو لپاره ډېر ښه فرصت و چې د راشد خان، محمد نبي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقي او داسې نورو لوبغاړو تر څنګ په بېلابېلو لوبډلو کې ولوبېدل. زه مو کرکټ بورډ هم کومه موخه چې درلوده چې همدا ځل نهم پړاو کرکټ بورډ پخپله ترسره کړه او موخه زموږ همدا وه چې موږ هغه تخنیکي برخه کې ګټه وکړو. زموږ چې کوم ځوانان په کورني کرکټ کې ځلیدلي دي هغوی ته فرصت برابر کړو. موږ خپله موخه هم ترلاسه کړه. تاسې ولیدل چې ځوانان ښه وځلیدل او انشاءالله افغانستان په راتلونکي کې د کرکټ په برخه کې لا ډېر ستوري لري او روښانه راتلونکی لري. یاد لیګ کې لوبېدلي لوبغاړي هم خوښ دي چې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او دوی دا ډول لوبې د خپل راتلونکي لپاره ښه بولي. پلا ډېر غټ ارمان چې مثال کله زه شپږیزه شروع کېدله ما لس ورځې مخکې ورته پرپریشن شروع کړی چې ښه شپږیز ته ځان تیار کړم او ښه ځان ثابت کړم. اول کې سر کې ګورې تاسو 15 اوره 4 شپږ اوره بالینګ ته سپورټ دی، هغې نه پس بیا بیټینګ ته ډېر ماشاءالله جوړېږي وکټ هماغه ته نه چې ما پکې ښه انینګز هم وکړه. فرق خو یو ځای هم نه کوي چې دلته مثال زه ګورم خپل د افغانستان نېشنل ټیم پلیران هم ټول په لوبډله کې ځای په ځای ول. کوشش دا یو پلیر هم دی چې مثال ښه پرفارم وکړي او ښه رنځونه وکړي. که تاسو په تیر کې وګورئ دغه اته ایډیشن څه کوم څه ول په دې کې چې چا کوم ځوانانو ښه پرفارم کړی و یا عموما کوم پلیرانو کوم د نېشنل ټیم بیک اپ پلیران دي هغو ښه پرفارم کړی هغه نېشنل ټیم ته لاره پیدا کړې. نو دغه غټ ټورنامنټس ده عموما دغسې پلیرانو ته جوړېږي چې هغه کې کرکټ بورډ نوي پلیران وګوري او کوم سپاټس یې په نېشنل ټیم کې خالي هغه پیدا کړي. سږ کال خو چې مونږ کوم کال پیل کړی دا په تېر یو نیم کال نه نو یعنې مونږ په ریسک پسې سترګې وه دا د چا خبره ډېر زیاتې لوبې دي که زمونږ ون ډے لوبې دي زمونږ T20 دا دوهم ټورنامنټ ده په دې کال کې. د دې نه بعد مونږ فرست کلاس لرو زرغون جام. نو دغسې همدغه ډومسټک د لا ښه والي لپاره همدغسې ټورنامنټونه چې ریګولر هر کال مونږ وکړو. موږ به پلیران به هم ورسره میچور سو، انکم به مې او کرکټ بورډ ته به هم پلیران پیدا کېږي. د کتلو لپاره له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه مینوال راغلي وو او وایي ډېر د خوښۍ ځای دی چې دا لوبې یې له نږدې ننداره کړې. دومره زیات خوشحاله یم، دومره زیات چانس موږ ته میلا شوی دی چې په خپل افغانستان کې موږ ته دغسې لیګ جوړ شوی د کرکټ بورډ څخه ډېره مننه کوو. که زیاته بیا دومره زیات خوشحاله یم چې د افغانستان هغه مهم لوبغاړي لکه محمد نبي او راشد خان او ورسره نوید الحق هم دغه ځای ته راغلي دي په دغه ګراوند کې لوبېږي. دا د ډېر د خوښۍ ځای دی زموږ لپاره او د مینوال لپاره. زیاته زمینه کرکټ بورډ موږ دپاره برابره ځکه چې یو دغسې نړیوال میچونه په خپل افغانستان کې موږ لرو. کرکټ بورډ څخه ډېره مننه کوم. یاد لیګ د روانې اګست میاشتې پر 12مه په کابل کې پیل سو او د امون هنګان په بریا سره پای ته ورسېدی. د یادونې وړ ده چې شپږیزه شلاوریزه کرکټ لیګ د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې ترسره سو او اتلولۍ سپین غر لوبډلې وګټل.